سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن د کوم فابریکې پلان چې دی هغه د میوو د بسته‌بندي دپاره د خوراکي موادو د بسته‌بندي دپاره او دا کوم پوښونه چې تاسو دا وینئ همدغه د ولاړو او درېدلي پوښونه په ډول باندې موږ کولی شو چې په دې کې وچې میوه جوړ کړو. نن په دغه باره کې خبرې کومه چې دغه فابریکه که موږ په افغانستان کې جوړه کړو موږ څومره د کار زمینه خلکو ته برابرولی سو او څومره کولی سو چې افغانستان اقتصاد بدل کړو. ځو پر هسل موضوع باندې خبرې کوو او ترې اضافي خبرې تېرېږو. دا پاکټونه چې دي په هسل کې په ډېرو ملکو کې دا څه دپاره استفاده کېږي چې تازه میوه پکښې کې اچوي او دی په یخچالو کې یخ بندوي او دغه پاکټونه یې تر ډېره وخته ساتي او دغه یخبند میوه چې دي موږ بیا کولی سو چې په همدې پاکټو کې چې یخبند مو کړه بیا وروسته یې کولی سو چې اروپایي هېوادو ته هم صادر کړو. د مثال په ډول باندې موږ په دې پاکټو کې بیا کولی سو چې بسکیټ او دا شیان هم جوړ کړو چې دا په کورو کې که دغه پاکټونه موږ ښځو ته ورکړو مېرمنو ته یې ورکړو او هماغه مېرمنې کولی سي په کورو کې کلچې پخه کړي او بازار ته یې وړاندې کړي او دغه پاکټونه بیا دا ګټه ورسره کوي چې دا بسکیټ حدوداً تر 1 کاله ورسره ساتي ځکه چې د اکسیجن مخه نیسي چې کله هم اکسیجن یو شي ته رسیږي هغه کیمیاوي تعامل پکښې کې پیدا کوي او هغه مواد خرابوي. نو دا ګټې همدغه ده چې مثلا د اوس دپاره چې کوم کلچې په سړکانو باندې خرڅوي هم خاوره پر ناسته ده هم چټلي پر ناسته ده. موږ که دا پاکټونه جوړ کړو او خلکو ته یې وسپارو دا پاکټونه جوړ سي هم به د خلکو اعتبار ورباندې ډېر سي او هم به دا بسکټونه تر ډېر وخته پاتې سي او هم د خلکو روان ژوند به یو څه په حرکت ولرېږي. په دې ډول باندې تاسو کولی سئ مثلا چې چاکلیټ او شیریني هم په همدې پاکټو کې ځای پر ځای کړئ. وچه میوه تاسو کولی سئ په دې کې وچه میوه واچوئ او دا وچه میوه تاسو کولی سئ په نورو هېوادو کې هم هېوادو ته هم ورسوئ او کولی سئ د افغانستان په مارکېټو کې هم دا میوه په صحیح ډول په استاندارد ډول باندې ورسوو. نو دا پاکټونه هم چې دي دا هم ضروري شی دی په د افغانستان د اقتصاد دپاره. موږ باید دغسې یو فابریکه ولرو تر څو دغه استاندارده بسته‌بندیانې موږ وسو کړی او دا بیا په نورو ملکو کې موږ خپل وچه میوه غواړو چې نورو هېوادو ته ورسوو. یوازینۍ استاندارده بسته‌بندي همدغه ده چې موږ باید په همدې ډول باندې بسته‌بندي وکړو. د دې د بسته‌بندي کارخانه که هر څوک جوړه کړي په افغانستان کې دې کې هم ډېر خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او زموږ وچه میوه به نورو هېوادو ته په صحیح ډول باندې صادر سي. د مثال په ډول باندې که دغه فابریکه موږ ولرو دغه پاکټان په صحیح ډول باندې تولید سي او موږ کولی سو چې خپل پسته خپل بادام دا ټول پکښې کې واچوو. د اوس دا زموږ پسته او بادام ټول ایران ته ځي په همدې پاکټو کې کېږدي. د همدې پاکټو د نشتون له امله موږ مجبور یو چې خپل وچه میوه په ایران او پاکستان ته په نیم قیمت ورکړو او دوی په دغه پاکټو کې اچوي او اروپا ته یې صادروي په 2 برابره باندې ګټه ترلاسه کوي. موږ هم دغه کار کولی سو. دا ډېر اسانه شی دی که هر څوک دغه فابریکې جوړې کړي همدغه پلاستیکونه د پوښونه چې دي د میوو دي دغه تولید کړي دا به ډېره ګټه ورسره وکړي او ډېر هېوادوال به مو هم په کار باندې ولېږي. دا موږ داسې کولی سو چې مثلا پخ کړي خواړه هم په همدې پاکټو کې جوړې کړو او بازار ته یې وړاندې کړو. د مثال په ډول باندې همدا اوس زیاتره خلک دلته په استرالیا کې پراټې پخوي په هندیان دي په کورو کې پراټې پخوي بیا په بازارو کې خرڅوي. همدا د کوفته جوړوي په بازارو کې خرڅوي. موږ هم کولی سو چې زیاتره کورنۍ کې په کابل کې خلک مصروفه دي. تېر حکومت کې خو ښځې او هنر چې و مصروفه وه او دوی چې مېړه مېرمن چې دي دواړه که مصروف اوسي بیا دوی همیشه مجبور دي چې آماده خواړه واخلي. نو موږ کولی سو چې د خپل اقتصاد په حرکت راوړو ټول خلک مصروفه کړو. زموږ دپاره یوازې ضرورت دی چې موږ 8 میلیونه کسانو ته د کار زمینه برابر کړو. یعنې موږ 8 میلیونه په ډېر اساني سره کولی سو. دغه د 100 کارخونو پلان که تاسو لیدلی نه اوسي هغه تاسو ته دلته پرېږدم هغه وګورئ. د 100 کارخونو پلان ټول کارخانې تاسو په دقیق وګورئ. یعنې دغه 100 کارخانې به د افغانستان د خلکو ژوند بدل کړي. نو دا و د نن ورځې پلان. په دې پلان په هکله باندې هم باید زه تاسو ته ووایم چې د دې راهنما هم دلته شته. راهنمای هم شته چې تاسو دا د کوم ځای څخه واخلئ او د دې نوم څه شی دی او تاسو کولی سئ د افغانستان په کومو برخو کې دا استعمال کړئ. دا ټوله معلومات دلته په دغه داسې کې شته. یعنې د کوم ځای چې دا رانیسئ او بل د دې معلومات چې دا په کوم برخو بیا تاسو استعمالولی سئ دا استعمال هم تاسو کولی سئ. مثلا په خوراکي موادو کې مثلا په
آرایشي موادو کې موږ دا په کوم برخو کې استعمالولی سو، مثلا په زراعتي موادو کې بیا موږ دا چیرې استعمالولی سو. دا استعمال او دغه هر څه دلته په دغه لست کې شته او تاسې کولی سئ بیا د خریداري دپاره علي بابا ویب سایټ ته ولاړ شئ او ډېر ویب سایټونو کې کولی سئ دا رانیسئ او دغه معلومات چې دي د کلیوال پښتو ټلګرام کې زه تاسو ته په وړیا ډول باندې پرېږدمه او تاسې کولی سئ چې دا د هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او که چا هم دغه فابریکه جوړوله بیا دې بسم الله کې او دا فابریکه دې جوړه کړي. دا و د نن ورځې پلان چې تاسو سره مو شریک کړو. تر بیا مو په الله